قسم په خدای دی چې زه د پاکستان ته ګورم نو ما ته بني اسرائیل را یاد شي. په بني اسرائیلو به هره ورځ نوی نوی عذاب نازلېدو. کله به پې ملخان راله، ملخ خو پېژنئ که نه، کله به پې ملخان راله، کله به پې چنډخان راله. روټۍ به چې تالي کې داسې کېښوه غړپ 3-4 چنډخانو به پکې راټوک، روټۍ به نه شوه. کله به پې دا عذاب راغی چې روټۍ به داسې ماته کړه، هغې نه به وینې او زوې به یې دی، به یې نه شوه خوړی. هره ورځ به پې نوی نوی عذاب نازلېدو، هره ورځ. دا نن عذاب به چې په کوم نازل شو د دې مزه به لا د خولې نه تېره نه وه چې سبا به پې بل راغی، بله ورځ به چې هغه مزه به لا ختمه نه وه چې پې بل به راغی. 40 کاله بني اسرائیل په دې قهر، بیا په تیه میدان کې 40 کاله پریشان ولاړو. هر طرف ته به چې د وتو اراده وکړه، روان به شو، مزل به وکړو چې سهار به شو چې کوم ځای نه به روانو بیا به ملتو. 40 کاله په دې قهر اخته و. نو زه چې د پاکستان ته ګورم ما ته د بني اسرائیلو عذاب نه چې هره ورځ په دې ملک نوی نوی عذاب نازلېږي. هر سړی په مختلف شکلونو کې خدای رانیولی دی. هر سړی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د پولیس په شکل کې رانیولی، څوک یې د عدالت په شکل کې رانیولی، څوک یې د تانې په شکل کې رانیولی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د مزدوري نشته په هغې شکل کې رانیولی، چا نه لور چا تختولی ده په دې شکل کې رانیولی، چا نه ښځې چا تختولی دي، ښځې په دې شکل کې رانیولي. هر سړی چې ګورې په مختلف شکل کې خدای رانیولی. د چا اولاد داسې دی چې ورته ګوري ړې خولې نه بار وځي، څوک په دې شکل کې خدای رانیولی. نو عزیزانو شته غشي ته وایي. مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به خورې په زړه توګیره. راښکلی غشی درته اسرائیل علیه السلام نیولی، راښکلی. بس خو چې حکم وشي تاک په دې سینه در ننه باسي. فتح پلانې عمل شو، پرون لیدلی و، په شپې په هارډ اټیک وشو، بس مړ شو. هلکه ډاکټران وی ډاکټر چې خبرېدو هغه نه بیا ساوت یې. د ډاکټرانو ته زه یم چې ډېر نیغ مه ګرځئ، داسې بر هسپتال کې راوړئ. ورسره د شمشتای هم رواني. پوه شوې؟ شمشتای پېژنئ؟ هسپتالونو کې ګورئ که نه، ته به چې دا دی پې ورغی روحونه ورسره دي او په چا کې به ورواچي ژوندی به مولانا روم ته چا وې ناجوړه ویلې علاج، هغه وی زما قضا راغلې ده. وی ولې؟ وی چو قضا آیت طبیب ابله شود، چو قضا آیت طبیب ابله شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. چې وخت پوره شي ډاکټر قمقل شي، ناپوه شي، پوهېږي نه چې د کوم پرزې کار پرېښو. اسقضا اسکنجبی صفرافیو، اسقضا اسکنجبی صفرافیو، روغن بادام خشکی میں نمود. قضا راشی واروا صفرا به نور زیاتی نور، روغن بادام سر نه خشکی لري کوي. چې قضا راشي ته په بوتلونو په سر ورواړوه هغه خشکی نور زیاتی. تاسو خیال را تاسو وګورئ، که تاسو خیال وکئ چې د آدم علیه السلام نه واله تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسمه قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی. سلیمان علیه السلام اراده څه وکړه؟ اوس که مونږه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې، نو هغوی به څه چل کولی؟ اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوئ، سپینګیري شوئ، دا مو په ایمان ووایئ چې چېرته اورېدلي دي
چې کوم یو مسلمان بادشاہ چې د کافر بادشاہ له د اسلام دعوت ورکړي دي اوریدلی دای کړی دي تجارتی معاهده زبطان وصل عالم ستاو زما معاهده ده زبطان جازون عالم ستاو زما معاهده زبطان غنم عالم ستاو زما معاهده ده وغیرہ وغیرہ لیکن زب حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه او مسلمان شه دا چانه دي تر اوسه پورې او اصل شی په اسلام کې هغه جازونه نه دي توپ او ټینکونه نه دي اصل شی چې دی په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته به غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام قیصر روم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استوله او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشته کافر ته با السلام علیکم نه وای خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى سلام دې پاغه چای چې څوک اتباع د هدایت نو ظالم خلاص شو قیصر روم په پوم نشو مطلب دا چې سلام په ما چول نو که تاسو ته کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکه یاد کړئ السلام علیکم به ورته نه وي سلیمان علیہ السلام خیال کړي چې بلقیس ته دعوت ورکول دي خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان یعنی قصطرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی څه ورته وایي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین ما سره به زور ازمایی نه کوي او نه زور ازمایی کولای شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکای ته سجده کولو ته زو سجده ورته کو د پاکستان یو صدر ته وزیر اعظم ته خدا پکارو کنه چې صدر کلیکټن تا یا صدر نیکسن تا یا ایزنهاور تا یا پلان ډینګ سمره چې تیر شوی دي ورته لیکل چې انه من فلان الله تعالی علی واتونی مسلمین پاکستان تراشه مسلمان شه او به کی دا جرأت دا زمونږ تیزن چې دی دا جرأت به وکړي ایمان دیته وای غیرت دیته وای غورز اخبار کې لیکلیو چې کویټه کې په تبلیغی جماعت والا پیدا روانو حمله په شوې دا او زخمیان کړي دي پولیس ورته راغله چې راپورټ وکړي هغه ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والیو دا د خدای هدایت ورته وکړي پنجاب کې خلق ورته بسترې بار لړی کې دی لار شي بار په کوسو کې کینی بدا سي ناستي خپل بسترې لکه ملنګان چې ګور دا ډېر ګران کار دی د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي دا سر په داو لګول دي هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه خط بوري څوک نه ډاک سیستم شتا نه غا ټیلیکس سیستم شتا ایس نشتا خط بسو کړی سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وای چې متوي وړي دا خط بته وړي څوک چې د خدای شي هغه ته د ډاکخانو ضرورت نه دا غي ډاګیتو مارغان کوي دا خط ولي کلو هدهد مارغه ته په غاړه کې واچولو اول وته شهر سبا ته چلاړو کمرې بند وې دا دننه په تخت پرتاوه او دوا پاس نه پروشندان کې دا مارغه ورننه وته او دا خط یوړو پسینه ورته غلې غوندې کېخو مارغول بیا په دغه کې ناشته روشندان کې تماشا کوي چې دا اوسراوي خشي چې دا وګوري دا چې را پاسې دا چې دا خط وکړو هدهد لاړو چې فورا په کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی ته سلیمان علیہ السلام د طرف نه څنګه چلو کو جرنیلان ورته سوي وای جی جنگ کو اٹیک کو زکه چې د جرنیل خو مزاج جنگي کنه اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی دا شکر دی
دا غي مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي دې شرم تاسو شرمې دلو اوس فوج او د سکول ماستران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر یې ولګي او بیا چې د مردم شماري کی اوس هغه کاغذ چې در کې دله په پويږي بمنا غسل خانه در کرا سمر دی او ټټای در کرا سمر دی او غلسو زلکه او خزه در کرا سمر دی او پاسپورت دشتاو کنيشتاو وسله شتاو کنيشتاو موټر شتاو کنيشتاو ډرایور شتاو کنيشتاو ډرایور لایسنس شتاو کنيشتاو هغه د ډرایور د لایسنس پختنه ستاسو کار هغه د پاره خو ټریفیک محکمه ده په چوکونو باندې ولاړی چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني نو ستاسو کار د فارم او په فارم به بیا فوټو لګیو کدا دې سم ډک نکړو نو درې میاشتې قید یا 15000 روپۍ جرم اوس خلکو پسې ګرځي چې دې کیولې کو ته موږ به پوېږو نه د خو ګورئ دا چا کړی دا باري منډیټ چې تاسو چاله ورکړې ده دا دغه پروګرامونه دي کنه ٹھیک ده نو دا باري منډیټ هغه له چا ورکړي په دې قوم ورکړي ده دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تبا کوي اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علی السلام طوفان چې واقعي خلک تبا کړي په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی سونه خلک په کوټه کې مړ شو سونه په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې ته وګورځې دې دلته بل ورځ دې بلا مړې ماشومان کوټې نه وته کوټه راکېناست ماشومان داسې ناستي او کوټې پریوت او ورته ګوري اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک ارڅ کولی د نوح علی السلام طوفان یو قصه چې تاسو باورې ده په بل ورځ باران کې الله درته پسترګو وخود چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کول شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي په کابل کې په زلزلو باندې نه الله زره کسان وجل شم نو زه په یو ګرچ سره ټول پاکستان نشم تبا کوله خلاصيږي به کم ځای تخته به کم ځای قران کې خدای پاک وایي کنه وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا اے پیریانو بنی آدمو کتا سو غواړی تخته د غواړی نو اوزید الله د اسمانونو او د الله د زمکونه اوزید فانفذوا اوزید لا تنفذون الا بسلطان وته چرته خلاصې دې کم دې ته بداوي چې زیات نه زیات خمر بشو کمر شه بیا به څوک خلاصي کمر شه یو سره چې مړ کېده وصیت وکړ چې زمړ شمنه ما وسوځوي او غیره می په هوا کې باج کوي وی چې د خدای تاړو پیش نشم ما سکړی دي چې د خدای نه ځان خلاصوم چې مړ شو ځامنو امدا چل ور سره وکړ غیره په هوا کې والو زلو سره په بو کې وروړیا وکړ څنګه راځي قران کې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا ګمان کوي چې د اډو کې به بیا را جمع نه کوم ستاده خیال دی چې به خلاص شوم ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه چې دا ستاده کې به بیا را جمع نه کوم بلا قادرین على ان نسوي بنانا الله وی په خپل ذات می دي قسمی چې په دې ګوتو کې دا نړۍ کرخم رانه لاندې باندې نشي دا څه به بیا مرکب کم او جوړ به کم او ځان ته به پیش ته جوړ کړای چای چې دی وران کم او بیا به نشم جوړولې جوړ کړای چای تاسو خیال راځي نو زما عزیزانو دا مو آیا چې مر بشم ګنې اخلاص بشم الله دې امان را قسم په خدای دې چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا غراسه می بالکل ربېللې ده چې د قیامت په ټولو سختو کې د قبر دا رومبای شپه چې ده د رومبای شپه ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایس د رومبای شپه خخدي کی لکه یو بزرګ وایي چې خپل چې دی واخلي یلتا دی کېږ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی
خپل چې دی واخلی التا دی کیږدي خود سنبال کا بیا در نلیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا دی خدای شا په ګورستان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی مرگ دے پسر دے میرا فقیرا شتے بخورے پزلتو گیر شتے پی جنے دا شتی نا چتے جوڑ کو جا خویم کنا چه تاسو دا دے قابل یہ چه دا فوجم پا کسو کی گئی دا دے قابل یہ که تاسو خیالو کئی چې د آدم علیہ السلام نواله تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسمه قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی سلیمان علیہ السلام اراده څوکړه اوس کومګه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې نو هغه به څه چل کوله اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوي سپینګری شوي دا مو په ایمان وایي چې چرته اورېدلیم دي چې کوم یو مسلمان بادشاہ چې د کافر بادشاہ له د اسلام دعوت ورکړي دي اورېدلیم دا یې کړی دي تجارتی معاهده زبطانه وصله علم ستاو زما معاهده ده زبطانه جازون علم ستاو زما معاهده زبطانه غنم علم ستاو زما معاهده ده وغیرہ وغیرہ لیکن زب حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه او مسلمان شه دا چانه دي تر اوسه پورې او اصل شی په اسلام کې هغه جازونه نه دي توپ او ټینکونه نه دي اصل شی چې دی په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته به غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام قیصر روم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استولیو او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشته کافر ته السلام علیکم نه وایي خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى سلام دې پاغه چای چې څوک اتباع د هدایت کوي نو ظالم خلاص شو قیصر روم په پویم نشو مطلب دا چې سلام په ما چول نو که تاسو ته کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکه یاد کوي السلام علیکم به ورته نه وي سلیمان علیہ السلام خیال کوي چې بلقیس ته دعوت ورکول دي خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی څه ورته وایي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین ما سره به زور ازمایی نه کوي او نه زور ازمایی کولای شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکای ته سجده کولو ته زو سجده ورته کو د پاکستان یو صدر ته وزیر اعظم ته خدا پکارو کنه چې صدر کلکټن تا یا صدر نکسن تا یا ایزنهاور تا یا پلان ډینګ سمره چې تیر شوی دي ورته لیکل چې انه من فلان الله تعالی علی واتونی مسلمین پاکستان تراشه مسلمان شه دا زمونږ تیزن چې دي دا جرأت به وکړي ایمان دیته وای غیرت دیته وای
غورز اخبار کې لیکلیو چې کویټه کې په تبلیغي جماعت والا پیدا روانو حمله په شوې ده او زخمیان کړي دي. پولیس ورته راغلي چې راپورټ وکړي. هغه ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والیو دا د خدای هدایت ورته وکړي. پنجاب کې خلک ورته بسترې بار لړي کې دي لار شي بار په کوڅو کې کینی بدا سي ناستي خپل بسترې لکه ملنګان چې ګور. دا ډېر ګران کار دی. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط بوړي څوک نه ډاک سیسټم شتا نه هغه ټیلیکس سیسټم شتا هیڅ نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیه السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو هدهد مارغه ته په غاړه کې واچولو او والوتو. شهر سبا ته چې لاړو کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه ول بیا په دغه کې ناست دی روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو هدهد لاړو. فوراً یې خپله کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سلیمان علیه السلام د طرف نه، څنګه چلو کو؟ جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي جی جنګ کو اټیک کو. ځکه چې د جرنیل خو مزاج جنګي که نه، اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی، دا شکر دی. د هغې مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي. دې شرم ته اوس وکړو شرمېدلو. اوس فوج او د سکول ماسټران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر یې ولګوي او بیا چې دی مردم شماري. اوس هغه کاغذ چې درکړي دله پې پوهېږي به هم نه. غسل خانې در کره څومره دي او ټټۍ در کره څومره دي او غلسو زلکې او ښځې در کره څومره دي او پاسپورټ دې شته او که نشته او وسله شته او که نشته او موټر شته او که نشته او ډرایور شته او که نشته او ډرایور لایسنس شته او که نشته او هلکه د ډرایور د لایسنس پوښتنه ستا څه کار؟ هغې دپاره خو ټریفک محکمه ده په چوکونو باندې ولاړي چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني کی. نو ستا څه کار دی؟ دا فارم دی او په فارم به بیا فوټو لګی که دا دې سم ډک نه کړو نو 3 میاشتې قید یا 15,000 روپۍ جرم. اوس خلک خلکو پسې ګرځي چې دې کې ولیکو څه مونږ خو پې پوهېږو نه. دی خوا وګورئ دا چا کړي چا کړي؟ دا باري مینډیټ چې تاسو چاله ورکړی دی دا د هغه پروګرامونه دي که نه؟ ټیک ده. نو دا باري مینډیټ هغه له چا ورکړی؟ په دې قوم ورکړی دی. دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تباه کوي. اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان چې واقعي خلک یې تباه کړي په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی که سوونه خلک په کویټه کې مړه شو. سوونه په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې پې وغورځېدې دلته بله ورځ دې بلا ماڼۍ ماشومان کوټې نه راووت او کوټه را کېناست. ماشومان داسې ناستې او کوټې یې پرېوتې او ورته ګوري. اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک هر څه کولی شي. د نوح علیه السلام طوفان یو قصه وه چې تاسو به اورېده. په بله ورځ باران کې الله درته په سترګو وښوده چې په کویټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کولی شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي. په کابل کې په زلزلو باندې 9,000 کسان وجلی شم. نو زه په یو ګرچ سره ټول پاکستان نشم تباه کولی. خلاصېږي به کوم ځای؟ تخته به کوم ځای؟ قرآن کې خدای پاک وایي که وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا. اے پیریانو بنی آدمو که تاسو غواړئ تختېده غواړئ نو وځئ د الله د اسمانونو او د الله د ځمکو نه وځئ. فانفذوا وځئ. لا تنفذون الا بسلطان. وته چرته خلاصې دې کوم ځای دی؟ ته به دا وایې چې زیات نه زیات خو مړه به شو. که مړ شي بیا به دې څوک خلاصوي؟
د مرش یو سړی چې مړ کېده وصیت یې وکړ چې زه مړ شم نو ما وسوځوئ او غیره مې په هوا کې باج کوي. وی ولې؟ وی چې د خدای ته اډو پیش نشم. ما څه کړي دي چې زه به خدای نه ځان خلاصوم؟ چې مړ شو زامنو امدا چل ور سره وکړو، غیره په هوا کې والوځل او سره په اوبو کې روړیا وکړه. څنګه راځي قرآن کې لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. انسان دا ګمان کوي چې د ده دا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم. ستا دا خیال دی چې به زه خلاص شم؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه چې دا ستا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. الله وی په خپل ذات مې د قسمی چې په دې ګوتو کې دا نری کرخ عمران لاندې باندې نشي. داسې به بیا مرکب کم او جوړ به دې کم او ځان ته به دې پیش ته جوړ کړی چای چې دې وران کم او بیا به دې نشم جوړولی. جوړ کړی چای تاسو خیال راغی. نو زما عزیزانو دا مه وایه چې مړ بشم ګینې خلاص بشم. الله دې امان راځي. قسم په خدای دی چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا هغه راسې مې بالکل اړه بیللی دی. اړه چې د قیامت په ټولو سختو کې د قبر دا ړومبی شپه چې ده د ړومبی شپې ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایسي. دا ړومبی شپه خخدي کی لکه یو بزرګ وایي چې خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي. خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي. درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شا په ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې. ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه. ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه. بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دې بلبل چغیږي. مرګ دې په سر دی میرا فقیره شته به خورې په زړه توګیره. شته پیژنئ د شتي نه چته جوړ کو. زه خو وایم که نه چې تاسو د دې قابل یې چې دا فوج هم په کوڅو کې د دې قابل یې